السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته د کرکټ په هکله باندې یو څو تازه او ډېر مهم خبرونه درکړم چې خاص کر زه به تاسو ته دغه نړیوال جام کپ شلوړیزه ورلډ کپ چې کوم ده د دغې تاریخونه د آی سی سی لخوا نه بدل سوي دي، دغه نوي تاریخونه به زه تاسو ته وښیم. او بل به زه تاسو ته هغه سریلانکا پریمیر لیګ چې کوم ده د هغه دغه لوبغاړي کله اخیستل کیږي، دغه ډرافت به کله ترسره کیږي چې په نن ویډیو کې به زه تاسو ته وایم. او بل به زه تاسو ته د افغانستان محمد نبي او قیس احمد دوی ټیم په T20 بلاست کې کله ترسره کیږي او دغه لوبه په 100 بجو باندې شروع کیږي. کوم مرګرم په چینل کې نوی راځي ټول نه مخکې خو دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو راځم اول زه تاسو ته وایم چې نن په پاکستان سوپر لیګ کې یوه لوبه ترسره سوله چې دغه د کویټا ګلیډیټر ټیم چې کوم ده هغوی اسلام آباد یونایټډ سره دغه لوبه ترسره کړله، خو دغه لوبه اسلام آباد یونایټډ ډېره په اسانۍ سره په 10 وکټو باندې ګټلې ده. په دغه لوبه کې کویټا اول بیټنګ ترسره کړ، 140 رنزه ټارګټ یې اسلام آباد ته ورکړی و، هغوی بیا په 10 اورو کې دغه ټارګټ پوره کړی ده او کوم لوبغاړی هم نه ده آوټ سوی. بل طرف ته که موږ سبا ته وګورو، سبا ته د پېښور زلمی ټیم چې کوم ده هغوی کویټا ګلیډیټر ټیم سره لوبېږي او دغه لوبه 8:30 بجې د شپې که خیر دغه لوبه شروع کیدونکې ده. او بله ورځ چې کوم ده د یکشنبې په ورځ باندې په پاکستان سوپر لیګ کې دوه ډېرې زبردسته لوبې ترسره کیدونکې دي. اولنۍ لوبه ترسره کیدونکې ده دغه د رشید خان دوی ټیم لاهور کرندر اسلام آباد یونایټډ سره لوبېږي او هغه ماښام ټایم کې چې د 10:30 بجې د شپې چې کومه لوبه شروع کیدونکې ده هغه بیا پېښور زلمی ملتان سلطان صدررحمن الله ګربز ټیم چې کوم ده هغوی به که خیر د یکشنبې په ورځ باندې 10:30 بجې د شپې دغه خپل مابین کې لوبه ترسره کوي. د نه علاوه به زه تاسو ته د بنګلادیش مشهوره لوبغاړی شاکب الحسن په هکله باندې یو خبر درکړم چې بنګلادیش کې یو داخلي ټورنمنټ ده، د دوی خپله مابین کې لوبې ترسره کوي، شروړیزې لوبې دي، خو دغلته به شاکب الحسن دغه امپیر چې کوم ده ډېره سخته بد اخلاقي ورسره کړې ده چې دغلته یې امپیر ته ډېرې سختې خبرې هم کړې دي او دغه ویکټ یې له مځکې راویستلې دي. که تاسو هغه ویډیو هم کتلي دغه وروسته ډېر زیاتره د کرکټ مینوال شاکب الحسن ته ډېر سخت په غوسه دي، باید دغه باندې وایي عمري بندیز ولګېږي، بعضې خو وایي چې 10 کاله بندیز پرې ولګېږي ځکه ډېره زیاته بد اخلاقي ښودلې ده. او دغه بنګلادیشي لوبغاړي چې کوم دي ډېر کچه خلک دي، یو مقام ته چې ورسېږي بیا دوی نه خپل ځانونه ورکېږي. او د نه علاوه به زه تاسو ته دغه T20 بلاست د انګلند مشهوره لیګ ده چې د افغانستان قیس احمد، نوین الحق او محمد نبي ورکې لوبې ترسره کوي. اصل کې محمد نبي او قیس احمد کرنټین پوره سوی ده، نو دوی به که خیر دغه د یکشنبې په ورځ چې کومې لوبې ترسره کیږي د یکشنبې په ورځ په T20 بلاست کې 6 لوبې که خیر ترسره کیدونکې دي او دغه کې د محمد نبي دوی ټیم دغه لوبه چې کومه یوه ده ماښام ټایم کې 8 بجې یعنې د افغانستان په وخت باندې دغه لوبه شروع کیږي او په دغه لوبه کې به محمد نبي هم لوبې ترسره کوي او د قیس احمد ټیم لوبه چې کومه یوه ده هغه بیا د شپې 10 بجې شروع کیږي. او بل طرف ته د نوین الحق دوی ټیم لوبه چې کومه یوه ده هغه به ماښام ټایم کې 6 بجې شروع کیدونکې ده. نو که خیر د یکشنبې په ورځ چې کومې لوبې ترسره کیږي په دغه کې به دغه نوین الحق، محمد نبي، قیس احمد دا ټول به لوبېږي. د محمد نبي او قیس احمد کرنټین هم که خیر پوره سوی ده. او د نه علاوه به زه تاسو ته هغه سریلانکا پریمیر لیګ په هکله باندې یو خبر درکړم چې سریلانکا هغه 13 ورځ دغه اعلان کړی و چې دغه سریلانکا پریمیر لیګ به دوباره شروع کوو موږ او دغه به 10 جولای باندې موږ شروع کوو، همدغسې 22 اګست پورې به دوام کوي. نو دغه لوبغاړي چې کوم اخیستل کیږي دغه به امکان لري چې د همدغه جون میاشتې په 4مه هفته کې واخیستل سي یا به د جولای په اولنۍ هفته کې واخیستل سي. اصل کې اوس لوبغاړي اخیستل دومره غټه مسله نه ده ځکه دوی آنلاین لوبغاړي اخلي، کوم لوبغاړی چې خوښیږي هماغه لوبغاړی خپل ټیم کې دوی اخلي. نو ګورو چې دغه کال ته کوم افغان لوبغاړي په سریلانکا پریمیر لیګ کې اخیستل کیږي. او د نه علاوه به زه تاسو ته وایم چې د هندوستان ټیم چې کوم ده دغه جولای میاشتې کې چې کوم دوی سریلانکا سره 3 شره وریځې لوبې او 3 50 وریځې لوبې چې کومې ترسره کوي دغه ته ځوان لوبغاړي اعلان کړي دي ځکه هغه پخواني لوبغاړي ویراټ کوهلي، همدغسې روهت شرما د دوی یو ټیسټ لوبډله ده چې د همدغه میاشتې په 18 تاریخ باندې دوی نیوزیلینډ سره ټیسټ چمپینشپ فاینل لوبه ترسره کوي. نو دغه سریلانکا ته دوی یو بل ټیم جوړ کړی ده چې په دغه کې تاسو کتلی سئ زیاتره پکې ځوان لوبغاړي اخیستل سوي دي. 20 کسیزه لوبډله دوی د سریلانکا خلاف اعلان کړې ده او تقریبا دغه ټول لوبغاړي ځوان لوبغاړي دي او شیکر دون دغه کیپټنسي ترسره کوي. دغه لوبغاړي تاسو په دغه سکرین باندې هم کتلی سئ، ډیو ډټ د ورسره ایشن کیشن ده، هاردک پانډیا ده، منیش پانډې ده، نتیش رانا ده، پردیپ ده، رتوراج ده، سنجو ده، ورسره شیکر دون ده، سوریا کمار یادو ده، کرونر پانډیا ده، بومیشور کمار ده، چیتن ده، دیپک ده. نو دغه څومره لوبغاړي چې په IPL کې ښه ځلېدلي دي هماغه لوبغاړو نه دغه لوبډله جوړه کړې ده کوم به سریلانکا سره په سریلانکا کې لوبې ترسره کوي.
او د نه علاوه به زه تاسو ته دغه نړیوال جام کپ په هکله باندې یو خبر درکړم چې د هندوستان کرکټ بورډ چې کوم د آی سی سی ته دغه خبر ورکړی ده چې دغه نړیوال جام کپ چې کوم د لږې تاسو مخکې کوي زه به تاسو ته ووایم چې هندوستان خو دغه کوشش کوي چې موږ به سپټمبر 6 باندې د آی پی ایل لوبې شروع کړو او همدغسې اکتوبر 16 باندې به د آی پی ایل فاینل لوبې ترسره شي. نو همدغلته په اکتوبر 16 باندې نړیوال جام کپ هم ترسره کیدونکی و. نو دغلته هندوستان آی سی سی ته ویلي چې دغه تاریخونه لږ غوندې مخکې کوي. نو آی سی سی د هندوستان دغه خبره منلې ده. نو د نړیوال جام کپ چې کوم ده هغه به که خیر 18 اکتوبر باندې شروع کیږي. اصل کې اول کې هغه کوالیفاینګ لوبې د کوم به سریلانکا، بنگلاديش، آیرلند، نیدرلند دغه ضعیفه ټیمونه چې کوم دي هغوی به لوبېږي. نو اصلي ټورنمنټ به چې هغه مین راوند چې کوم ده هغه به بیا یو هفته یا 10 شپې وروسته که خیر په دوبۍ کې ترسره کیږي.